अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु ګورئ اباسین خبر. زیم شاهد جان زیب د خبرو سره ټکي. عمران خان ته سزا ورکولو سره به مذاکراتو باندې هیڅ اثر ونه شي تر څو چې مذاکراتي کمیټې عمران خان سره ملاقات ونه شي. حکومت ته به هیڅ مطالبې ورنه کړل شي. د پی ټي آی مشر شوکت یوسفزۍ د همت او بادرۍ یو عمل ډېر ژوندونه بچ کولی شي. وزیر اعظم شهید اعتزاز حسن زموږ لپاره د امید څرک دی. وزیر اعظم د هغه د برسۍ په مناسب پیغام ورکړو. د خبرو تفصیل. عمران خان ته سزا ورکولو سره به مذاکراتو باندې هیڅ اثر ونه شي تر څو چې د مذاکراتي کمیټې عمران خان سره ملاقات ونه شي. حکومت ته به هیڅ مطالبې ورنه کړل شي. د پی ټي آی مشر شوکت یوسفزۍ د پاکستان تحریک انصاف پی ټي آی مشر شوکت یوسفزۍ ویل چې عمران خان ته سزا ورکولو سره به د حکومت سره روان مذاکراتو باندې هیڅ اثر ونه شي. شوکت یوسفزۍ ویل چې پی ټي آی حکومت ته د مطالبې په لیکلو په تور وړاندې کولو کې هیڅ اعتراض نشته، خو د مذاکراتو عمل کې تاخیر وجه دا ده چې پارټۍ مذاکراتي کمیټې ته عمران خان سره د ملاقاتو اجازه نه ورکول کیږي. هغه زیاته کړه چې حکومتي کمیټې خپل مشر سره مشورې کولی شي، خو پی ټي آی ته دغه اسانتیا نه ده ورکول شوې. د هغه په وینا د پی ټي آی مطالبې واضح دي چې په دې کې د ټولو کارکنانو خوشي کول د عدالتي کمیشن جوړول شامله دي، خو تر څو چې د عمران خان سره ملاقات ونه شي نو مطالبې حکومت ته نشي وړاندې کېدی. شوکت یوسفزۍ ویل چې عمران خان د مذاکراتو لارې هیڅ قسم ډیل نه غواړي. د هغه سزا به د مذاکراتو عمل تاثره نه کړي. هغه زیاته کړه د مذاکراتو تسلسل د حکومتي کمیټې په سنجیدګۍ پورې اړه لري. هغه حکومت باندې زور وکړ د مذاکراتو د مخکې بوتلو لپاره دي پی ټي آی کمیټې ته لازمي اسانتیاګانې برابره کړي. د همت او بهادرۍ یو عمل ډېر ژوندونه بچ کولی شي. وزیر اعظم شهید اعتزاز حسن زموږ لپاره د امید څرک دی. وزیر اعظم د هغه برسۍ په مناسب پیغام ورکړو. وزیر اعظم شهباز شریف د شهید اعتزاز حسن د برسۍ په مناسب خپل پیغام کې ویلي چې د همت او بهادرۍ یو عمل ډېر خلکو ژوندونه بچ کولی شي. وزیر اعظم ویل چې 15 کالو اعتزاز حسن د خیبر پښتونخوا د هانګو په ولسوالۍ کې د دهشتګردۍ یو برید مخ ونیولو. خپل سکول او ټول طلبه یې بچ کړل، خو خپل ژوند یې قربان کړو. دا نه هېرېدونکې همت او بهادري زموږ راتلونکي نسلونو لپاره مشلیره ده. شهباز شریف زیاته کړه د اعتزاز بې مثاله عزم قرباني موږ ته یادونه کوي د خپلې خاورې او انسانیت لپاره یو همت او بهادري قدم ټول په تاریخ کې ژوندی پاتې کیږي. وزیر اعظم د اعتزاز قرباني د وطن لپاره یو رڼایي مثال وبیله. د هغه کورنۍ ته یې درناوي او ستاینې پیغام وړاندې کړو. داسې مزید خبرونو لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.